د زیر تر سرلیک لاندې جوړې شوې د دې دود ماتونکي فیشن شو په ترڅ کې د منفردو جامو له لارې په نړۍ کې روانو بېلابېلو ستونزو ته پام راړول کیږي. د فیشن شو جوړونکي پریشي عدنان د فیشن د دې نندارې نوم په دې توګه تشریح کړ. موږ پر ټکو زیر او زبر لګوو او زیر د ټکي لاندې راځي. دا په دې معنی هم کېدای شي چې ستاسې په مغزو کې دننه ستاسې د ظاهري بدن په دننه کې ډېر څه تیریږي چې تاسې یې په اړه خبرې نه کوئ او هیڅکله پرې نه غږیږئ. د دې نوم تر شا هم همدا موخه ده. په دې نندارې کې وړاندې شوی هر انداز لباس کله یوه اړخه مختلف و، نو له بل اړخه په دې فیشن شو کې د دودیزو موډلانو ترڅنګ ترانسجنډر کسانو ته هم ځای ورکړل شوی و. په دې شو کې زما یوه موخه دا هم وه چې لیدونکو ته یو څو پوښتنې هم ور پیدا سي د جامو، رڼا او موسیقۍ له لارې. د دې نندارې په پیل کې د ترانسجنډرانو د حقونو فعال محرب ایوان یوه ځانګړې ننداره وړاندې کړه. स्पोकन वर्ड लिखा था जो शायरी लिखी थी वो زما د نندارې لپاره چې کومه شاعري سوې وه هغه د دې خبرې ښکارندویي کوي چې شیان څرنګه د یوه نظم او قاعدې سره پیلېږي، خو بیا په قرار د انسان حرص، د هغه لوږه او نفس هغه د وراني لاس او ګریوان کېدو او جګړې لوري ته بوځي. لړائی کی طرف، جنگ کی طرف لے جاتی ہیں. د فیشن د دې نندارې په جریان کې یو شمېر موډلانو د نڅا او نورو حرکتونو له لارې د ناستو خلکو پاملرنه په نړۍ کې انسانانو ته ورپېښو ستونزو ته ورواړوله او دا چې انسانیت په سلګو دی. د دې فیشن شو یوه طرح تابش خوجه دوی چې ویلې ته وویل چې هر موډل د خپل شخصیت په مناسبت جامې اغوستې وې. कास्टिंग के अंदर हमने हर आउटफिट को फिगर आउट किया कि موږ د هر لباس مقصد ته په کتلو سره موډلان ګمارلي ول. تر دې وروسته هر موډل په ځانګړي انداز چمتو شوی و ترڅو د ډیزاین انفرادیت څرګند شي. एवरी इंडिविजुअल इन माइंड हमने उसके आउटफिट को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसको स्टाइल किया. د زیر موخه د پوښتنو مطرح کول و چې دا هدف یې ترلاسه کړ. خو دا ځل خبره په الفاظو نه بلکې د جامو او حرکاتو له لارې ورسول شوه.